عبدالرحمن وطنوال کسی که در 13 سال اخیر برای بلند بردن ظرفیت علمی متعلمین 35 میلیون افغانی را در بخش‌های تدویر کورس‌های زمستانی و آمادگی کنکور کمک کرده است. روز گذشته برای ستایش از آقای وطنوال شمار از فعالان مدنی مراسم را دایر کرده بودند. در این مراسم که حدود 2000 تن از متعلمین، بزرگان قومی، فعالان مدنی و شمار از مسئولان دولتی در لوگر حضور یافته بودند، محمد علیم فدایی والی لوگر از آقای وطنوال قدردانی کرده گفت که وطنوال کمک‌های زیادی را با معارف این ولایت انجام داده است. عبدالرحمن وطنوال د ښوونیز او علمی مرکز د ټولو مسؤلینو او د هغو استادانو چې زموږ د پوهنې د کیفیت په لوړولو کې هڅې کوي، د دوی نه د زړه له کومې منندوی. آقای فدایی ضمن قدردانی از وطنوال از دیگر تجار ملی نیز خواست تا به مانند وطنوال در چنین بخش‌ها با مردم همکاری کنند. در این مراسم اکبر سانکزی رئیس معارف ولایت لوگر ضمن تشکری از آقای وطنوال اظهار داشت که با کمک وطنوال شمار زیاد از متعلمین مناطق دوردست در امتحان کنکور برنده شدند. و گفته رئیس معارف چنین کورس‌ها به مانند سالهای گذشته در سال جاری نیز ادامه دارد. در روان ښوونیز کال په جریان کې ښاغلی انجینر عبدالرحمن وطنوال د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت د مرکز په ګډون د محمد اغې خوښۍ برکي برک څرخ اغرې او خروار ولسوالیو د 20 ښوونځیو نږدې 2.5 زره زده کوونکو ته د کانکور د چمتووالي شپږ میاشتني کورسونه جوړ کړي وو. در این مراسم شمار از بزرگان قومی و متعلمین از خدمات آقای وطنوال اظهار قدردانی کردند. یکی از بزرگان قومی و یک تن از متعلمین این ولایت درباره خدمات آقای وطنوال به شمول تدویر کورس‌های زمستانی چنین اظهار داشتند. بعضی ډېر ملګري دي انډیوالان دي او هغوی تصمیمي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي د پروګرام او موږ خپل هم ډېر خوشحاله دي. تقریبا در حدود 300 شاگردای دخترها بودن که مصروف تدریس بودن و در هر مرکز 2 صنف 3 صنف 4 صنف مختلف بود که بچه‌ها مصروف تدریس بودن. در این مراسم آقای عبدالرحمن وطنوال نیز شرکت کرده بود و از مردم قدردانی کرده و وعده سپرد که به کمک‌هایش در این بخش ادامه خواهد داد. وطنوال میگوید به دلیل اینکه تعلیم یکی از راه‌های بیرون رفت از چالش‌های موجود در کشور است، وی به کمک‌هایش ادامه می‌دهد. خپل ولس د اوسنی حالت څخه ګورم کته مې دا مې مکلفیت ورګرنه چې د ولس لپاره خدمتګار اوسېږم. دا خدمت تنها په شورا، په پارلمان، په دولت کې نه بلکې هر انسان په هر موقف کې وي، که هغه پیاده دفتر وي، که رئیس جمهور وي، که هغه ډېر متوسط ژوند خاوند وي یا د لوړ مادي سرمایې خاوند وي، کولی شي د خپل ولس لپاره د خدمت مصدر وګرځېږي. وطنوال یک تن از تجار ملی است که از طریق بنیادش در 13 سال گذشته توانسته برای بیش از 200,000 متعلم ولایت لوگر زمینه تعلیم را در کورس‌های کوتاه مدت و دراز مدت به گونه رایگان فراهم کند.